دواړه جسمونه اول څنګه وه بې چارچه اوس چارجداره سوه اوس خبره دلته دا ده چې کله اوس دوی چارجداره سوه په دوی کې څه تغییر رالی رنګ خو یې تغییر نه دی کړی کواره هماغه رقم د سایز یې تغییر نه دی کړی اوس څه پیښه رامنځته سوه دې کې نوی مسله څه ده یعنې موږ وایو چې چارجداره سوه وایي چارج یو خاصیت دی اوس په دې کې څه وسوه جواب دا دی چې اوس دوی کولی سي یو ډول قوه وارده کړي او هغه قوه چې موږ تاسې تر نن ورځې پیژندله هغه جاذبوي قوه چې کتلو یو په بل واردول د هغو نه پرته یو نوی ډول قوه اوس دوی واردوي یعنې اوس دا دی ځان ته راکشي او دا بیا دی ځان ته راکشي دا یو په بل باندې قوې واردوي یو بل ته راکشي دغه خاصیت په اول کې دوی نه سره درلودی مخکې تر دې چې قوه واردول یوازې کومه قوه واردوله جاذبوي او هغه د څه شي له امله وه د کتلې د شتون له امله نو کتله خو یو خاصیت سو اوس چې کله موږ دوی چارجداره کړه دوی د یو نوي قوې د واردولو وړتیا ترلاسه کړه نو موږ وایو حتما په دوی کې یو نوې ځانګړتیا راغلې ده او هغه ځانګړتیا ته مو نوم څه ورکړی دی چارج نو اوس یې څنګه بیانوئ څنګه یې تعریفوئ موږ وایو چارج دا د یو کتلې خاصیت دی داسې خاصیت چې د جاذبوي قوې نه پرته یو بل ډول یو نوی ډول قوه واردولی سي او د دې قوې نوم موږ تاسې یږدو برېښنايي قوه نو چارج څه ډول یو خاصیت سو د مادې خاصیت چې کولی سي برېښنايي قوه وارده کړي متوجه سولئ ښه اوس ګوري څه کار کوو دا نو چې زما کوټ څومره بهتر دی په دې کار کې د تماس پروسه دا د اجرا کوو اوس وګورم چې څنګه دی راواخیستل د کاغذ ټوټې تاسې ټول ته ښکاري که نه آخر کسان ته به نه ښکاري یو دانه خو هغه دی پاته دی صحیح ده اوس ورته ګوري ستاسې په نظر کله چې په دې شرایطو کې د کاغذ ټوټه د قلم جذب کړې ده په دې شرایطو کې چې د کاغذ ټوټه د قلم جذب کړه آیا د دې کتله زیاته سوه په عین حال کې چې ځمکې لاندې که شوی هغه کاغذ مګم د ده زور پر زیات سو کاغذ یې ټینګ نیولی و متوجه یاست ځمکه په همدغه لحظه کې پر کاغذ باندې لاندې طرف ته جاذبوي قوه لري مګم دا کاغذونه په قلم کې کلک پاته سوي دي هغه ټینګ نیولي قوه یې پر وارده کړې ده نو موږ څه وایو دغه قوه چې دا اوس قلم پر دې کاغذ وارده کړې دا جاذبوي نه ده ځکه که دا جاذبوي وي خو د ځمکې پر ډیره ده نو خو بیا ځمکه یې ځان ته راکشي نو دغه یو نوی ډول قوه ده دغه چې نوی ډول قوه ده دغه قوه د کومه راپیدا سوه موږ حتما په دې مادې کې یو نوی خاصیت راپیدا سو او هغه خاصیت ته چې دغه قوه یې وارده کړې موږ نوم ورکوی څه چارج نو موږ څه ویل دا جسم چارجداره سو صحیح خبره ده او دا کومه قوه چې اوس وارده کړې کاغذونه یې کلک نیولي دي د دې قوې نوم مو څه کښېښودی برېښنايي قوه نو چارج د مادې یو خاصیت دی او داسې یو خاصیت دی چې د هغه په وسیله کولی سي چې څه وکړي قوه وارده کړي متوجه یاست دې مسلې ته ښه دا د چارج په مسایلو کې ډېر زیات کار د فارادي و فرانکلین و دې کسانو ډېر زیات کار کړی کولم دې کسانو ډېر زیات کار کړی دی ډېر تجارب هر یوه اجرا کړي دي اما دا د چارچونو په ډولو په دې مسایلو کې بنجامین فرانکلین ډېر زیات کار کړی نو هغه څه کار وکړي تاسو توجه وکړئ چې ما تاسو ټول زه بیا وایم چې څنګه موږ په دې پوه سولو چې چارچونه دوه ډوله دي په دې باندې څنګه پوه سولئ توجه ورته وکړئ فرانکلین دا کتله راواخیستل تاسو اوس مخکې متوجه سولئ چې د تماس یا د مشلو په وسیله باندې کولی سو چې اجسام څه کو چارجداره کو اما ذهنیت هم لري چې اجسام چارجداره سو مطلب څه یا د ده څخه الکترونه انتقال سوله دې ټوکر ته او یا د هغه څه الکترونه انتقال سوله دې ته چې د هر یو څه الکترون انتقال سي هغه د ده طبیعي حالت چې د چارجونه یې بیلانس وه مثبت منفي برابر وه هغه له منځه ځي که نه نو الکترونه چې هر جسم ته ولاړه هغه منفي ډېر سو او د هر جسم څخه چې ولاړه په هغه کې مثبت یعنې دواړه بالاخره څنګه سوه چارجداره نو تاسو د چارج کولو یوه پروسه اوس زده کړه چې هغه کومه پروسه ده تماس مشل صحیح ده اوس نو د تماس په وسیله باندې فرانکلین دا کتله راواخیستل چارجداره یې کړه دا خو اوس چارج لري دا کاغذونه راکشي دا بله کتله هم راواخیسته دا هم چارجداره کړه دا دواړې کتلې داسې د یو ځای څخه راوځړولې
دا کتله هم اوس چارج لري، دا کتله هم اوس چارج لري. دا یې داسې یعنې راوځړول. کله چې دا له دې یو تار څخه راوځړول دا دواړې کتلې دواړه چارجداره سوه، دا چې یې راوځړول اوس دا کتلېګانې دا رقم یو شکل اختیار کوي، دا دلته راغله او دا دلته راغله. نو موږ په پوه سولو چې دا د قوا یې وارده کړې یو په بل، قوا یې وارده کړه نو حتما اوس دوی څه لري؟ چارج لري، چارجداره سوي دي. اوس یې څه کار وکئ؟ دا دواړه جسمونه چې دواړه یو رقم دي دا هم تماس وکئ ویې موشئ او دا جسم هم په همدې شکل دا دواړه چارجداره سو، مګم دا دواړه د یوې مادې یو جنسیت یو رقم دي. کله چې دا د یو ځای څخه دلته راوځړول نو تاسو پوهېږئ چې په دې کې څه رقم یو حالت ولیدل سو؟ دا رقم سو. پام دی ورته؟ نو فرانکلن په دې پوه سو چې چارجونه دي دوه ډوله. ولې؟ ځکه دوه ډوله عمل ښکاره کوي. په یو حالت کې قوه جاذبوي، په یو حالت کې قوه دافعه وي. کله چې عمل دوه ډوله وي حتما نوعیت هم دوه ډوله دی که نه؟ کتلېګانې ټول یو رقم دي. ولې؟ ځکه دایما قوه یې ترمنځ جاذبوي. په چارجونو کې مو ولیدل قوه دافعه وي، په چارجونو کې مو ولیدل قوه جاذبوي. نو موږ څه تصور وکئ؟ حتما چارجونه دوه ډوله دي. تر دې ځایه متوجه سولئ؟ په دې خو پوه سو چې چارجونه دي دوه رقمه، ځکه دوه ډوله قوې مو ځینې ولیدلې، دوه ډوله عمل مو ځینې ولیدی. اوس فرانکلن په دې فکر کې سو چې ښه دواړه دا جسم مو مخکې چارج کړی و، دا جسم هم چارج کړی و. اوس نو وار د دې را رسېدلی دی چې زه څه کار وکړم؟ نامګزاري ورباندې وکړم، دې چارجونو ته نوم ورکړم. یوه ته A نوم وایم، یوه ته B نوم وایم، یوه ته لومړی، یوه ته دوهم، یوه ته خپل نومانې پرې ښودلی سوی. فرانکلن فارادې دوی خپل نومان ورکولی سوی. مګم دلته ګوري فرانکلن څه ډول نامګزاري پر چارجونو کوي. دا جسم چارجداره سو، دا کاغذونه اوس راکشي. دا جسم هم چارجداره سو، دا هم کاغذونه راکشي. نو فرانکلن ویل چې زه به دا دواړه یو ځای کړم، اوس به د دوی د کشولو زور دوه چنده سي، ځکه دواړه چارجداره وه. اوس چې وکتل کاغذ نه راکشي. نو دته دا خبره جالبه و چې ښه دا هم چارج اول درلودی، دم درلودی، دیم کاغذ جذبوي، دیم جذبوي. یعنې کله چې چارجداره سي هغه د برېښنايي قوې د واردولو وړتیا پیدا کوي. اول دا وړتیا په دواړو کې، اوس چې دواړه یو ځای سو اوس دواړه دا وړتیا نه لري. متوجه سولئ؟ نو موږ د ځانو سره څه فکر وکړئ چې دې چارجونو یو بل ختم کړه. دم چارج درلودی، دم چارج درلودی. دا د دواړو چارجونو چې یو ځای سوه صفر سوه. چې کله مو وکتل چې داسې یو مسله په طبیعت کې چیرې ده، هیڅ کله مو داسې یو څه پیدا نه کړه. تاسې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کوئ، له منځه ځي نه، نوې ماده به جوړې کړي، اما له منځه نه ځي. اغېز دی که نه؟ که یو ګرام یو ماده د 2 ګرامه یو بلې مادې سره ګډ کو، پایله به یې څه راسي؟ نوی مواد به تا ته جوړ کړي، اما 3 ګرامه به وي، صفر به نه سي. داسې یو حالت تاسې لیدلی؟ 2 ګرامه جمع 5 ګرامه داسې صفر، داسې یو څه خو بیخي موږ تاسې لیدلی نه دی. مګر فرانکلن فکر وکړي چې نه، دغسې یو پیښه خو په الجبر کې سته. مثبت 2 او منفي 2 صفر کېږي، مثبت 3 او منفي 3 صفر کېږي. نو بهترین نومان چې د ده ذهن ته راله هغه څه وه؟ مثبت منفي. صحیح ده؟ په دې خو پوه سولو چې چارجونو ته یې څه ډول نامګزاري وکړه؟ مثبت منفي. دا نامګزاري فرانکلن ترسره کړې ده. اوس نو په دې باندې څنګه پوهېږو چې دغه چې جذب کړي دي یو ډول قوه ده، دا اوس دوی کم رقم چارجونه دي، دا کم رقم. مخکې تاسو متوجه وئ چې یو ډول اجسام مو وځړول، دوی یو بل دفع کړه. نو موږ خو چارج وینو نه، چارج خو په سترګو نه ښکاري، اما د دوی د کړنو په حساب باندې هغه کم په تجربې کې چې څه پیښې وي نو د هغه مطابق پیشبیني، د هغه مطابق موږ تاسو تصورات کوو. نو موږ څه ویل؟ دغه دواړه جسمونه، دا دواړه جسمونه که دی منفي چارج سوی، دی هم منفي چارج سوی، که دی مثبت چارج سوی، دی هم، ځکه دواړه یو ډول مواد و او د یو ډول مادې سره په تماس کې راغلي وه. صحیح ده؟ نو دا یو ډول جسمونه چې ځانونه لرې کړي وه، نو موږ څه ویل؟ یو ډول چارجونه یو بل دفع کوي. نو چارجونه یو په بل باندې دایما څه کوي؟ قوه واردوي. او څه ډول قوه واردوي؟ که چارجونه یو شان وي، یعنی دواړه مثبت چارجونه وي، نو دا به قوه څنګه کې؟ یو پر بل باندې دافعوي قوه واردوي، یعنی دا یو له بل له ځانو څخه لرې کوي. که یو ډوله چارجونه وګوري، دواړه منفیان یو بل دفع کوي، دواړه مثبتونه یو بل دفع کوي. که داسې حالت وي چې دا چارجونه مختلف شکلونه مختلف وي، نو بیا یو بل ځانو ته
راکشي. قوې دوه ډوله سوې، نو چارجونه هم دوه ډوله وه. دا ډېرې ابتدایي مسله ده خو ډېره زیاته مهمه ده. په همدغه مسلې کې موږ تاسې ټول د برېښنا فزیک تحلیلوو. په یاد ولرئ همنوع چارجونه یو بل دفع کوي. څه ډول قوه واردوي؟ یو بل د ځانو څه لرې کوي، او مختلف النوع چارجونه یو بل ځانو ته جذبوي.